آزاد مول پردیو کړي کنه مکړي وطن تبریک دی استقلال ختم جګړه څلويخت کلان لغرونو او هواري ندی وکاو پښتنا. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د خدای په ستره نامه پیل کوم. انسانان په ټولنیز ژوند کې ځینې داسې نمانځنو ته اړتیا لري چې د انساني فطرت تقاضا او غوښتنه وي. نن موږ د یوې سترې خوښۍ نمانځلو په تکل دلته سره راټول شوي یو. یوه خوښي نمانځو او داسې نمانځو هم پرې ویاړ کوو، هم ورباندې زړه او ضمیر آرامیږي او هم پکې ثواب او اجر شته. که لنډه یې ووایم، نن 3 کاله پوره کېږي چې د اسلامي امارت د ګران هیواد افغانستان بشپړ واک ترلاسه کړی دی. د خدای جل جلاله شکر دی چې نن ټول دا لاسته راوړنه په زرینو ټکو یادوو او نمانځنه یې کړو. د زمري 24مه په هیواد کې د وحشت، بربریت، ظلم، غلامۍ څخه د خلاصون او ازادۍ ورځ ده. د دې ویاړلې ورځ مبارکي لومړی د دې ازادۍ ګټونکو پاکو شهیدانو، معیوبینو، مجاهدینو او بیا ټول غیور ولس ته او مسلمانانو ته وایم. خپلواکي ده، ازادي ده، استقلال دی. خپلواکي ده، ازادي ده، استقلال دی. پر وطن راخپور د امن زرین شال دی. جنگ ځپلی هیواد اوس پرمختګ کړی. جنگ ځپلی هیواد اوس پرمختګ کړی. په ډیر څه کې له سیالانو سره سیال دی. د توحید تر بیرغ لاندې زندگی ده. د توحید تر بیرغ لاندې زندگی ده. د کامل مسلمان ژوند پکې خوشحال دی. دا خپلواکي د شهیدانو پر وینو ګټل شوې خپلواکي ده. په هر قیمت چې وي باید وساتل شي. دې 100 کلنه مبارزه کې مو زیات شمېر شهیدان ورکړل، زیات شمېر معیوبین شول، زیات شمېر مهاجر شول. زموږ ټول مشران که هغه شهیدان شوي دي او که ژوندي دي، الحمدلله د ویاړ څخه ډکې کارنامې، ښه او سپېڅلي صفات، غیرت، ننګ او مېړانه لري، خو ځینې په خاصو ځانګړنو نازل شوي دي. سره له دې مو ډېر سرکرده مشران شهیدان شوي دي، ځینې ټپیان شوي، ځینې خو لا تر اوسه ورک دي، لکه استاد یاسر رحمه الله. یاسر صاحب به ویل د ازادۍ جشن ورځې پاتې دي، را به شي. انشاءالله د ازادۍ جشن به هغه وخت مانځو چې د انګریزانو امریکایانو جنازې مو له دې ملکه ایستلې وي او د کابل د غرونو پر څوکو باندې د توحید بیرغ ولاړ وي او رپیږي. هلته به موږ د ازادۍ جشن مانځو. نن موږ له دې جشن څخه برخمن یو، خو ډېر د خفګان ځای دی چې لا تر اوسه پورې استاد ورک دی. یاسر صاحب تا به ویل په موږ جهاد فرض عین دی، ځکه چې د اسلامي خاورو ازادي تللې ده. خاورې غصب شوي دي، فلسطین غصب دی، بخارا غصب دی، ترکستان غصب دی، اندلس غصب دی. په مشرق او په مغرب کې زموږ خاورې غصب شوي. نه تنها زموږ سابقه خاوره غصب شوي، بلکې اوس هم زموږ موجوده خاوره چې آزاد ځان ته وایي د ازادۍ جشنونه کوي. هغوی په خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري. هغوی په خپل ملک کې د خپل پوځ اختیار نه لري. هغوی په خپل ملک کې د خپل قانون او قضا د جج اختیار نه لري. هغوی په خپل ملک کې چاته د پناه ورکولو او ساتلو اختیار نه لري. هغوی مظلوم دي، هغوی مجبور دي. انشاءالله امید مو دی چې د تیر برم بیا بیرته په مکمل ډول ترلاسه کړو. که د نړۍ سیمې او یا هم د خپل هیواد تیر تاریخ ته وګورو، نو پوه بشو چې همیشه دلته د واک په ترلاسه کېدو په بشري ټولنو او هیوادنۍ جغرافیه کې ډېرې بدې ورځې راغلي. د واک د بدلون پر مهال مرګونه، ویرونه او درپدرۍ پیښې شوي دي. مګر دا ځل طالبانو د افغانستان واک په داسې حال کې ترلاسه کړ چې د عفې او مرحمت سپین بیرغ یې له ټولو خبرو، ټوپک، جګړې او وژنو څخه خلاصو. د پخوانۍ ادارې عسکرو په داسې حال کې خپلې اصلي او دندې طالبانو ته وسپارلې چې د دواړو لوریو په خوله خندا خپروه. بیا به خلکو ضرور د شاعر دا بیتونه زمزمه کول چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، چې بیا نه توره شي پورته نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنگ د وطن آخري جنگ شي. که زړونه سره یو کړو، لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. د اسلامي امارت مسؤلین د واک په نشه کې غرق نشول. له لومړۍ ورځې څخه لاس په کار شول. په هیواد کې داسې بنیادي کارونه او د بیا رغونې پروژې پیل کړې چې هغوی ټول ورته حیران شول. چا به ویل چې ملا په سیاست نه پوهیږي او چا به ویل چې په پاچاهۍ نه پوهیږي. نو په همدې خاطر د افغان ویاړ فرهنګي ټولنه نن د اسلامي امارت د خپلواکۍ د 3مې کلیزې ستاسو درنو په حضور کې نمانځي.
زه جوهر افغان یو د غونډې د دریځ چارې به زما په غاړه وي. که کومه زیاته یا کمه راڅخه کېدله د خپلې بزرګۍ له مخې راته بښنه وکړئ. په ډېر درنښت بلنه ورکوو قاري صاحب صدیق الله راهي دا تر څو تر دریځه پورې راشي. د کلام الله مجید په مبارک اتونو سره زموږ دغه مجلس پیل کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د آزادۍ د درېیمې کلیزې مناسبت ټولو مجاهدینو راغلي وینو ټول ته مبارکي وایي. د اسلام د بیرغ سوري لاندې ناست یم، د اسلام د بیرغ سوري لاندې ناست یم، لکه خاص چې په جنت کې د چا کور وي. که هر څه لاړ شي له دې هره او جهان ځینې د بل له موږ لاندې ژوند ویښ ملتونه نه ځي. د ازادۍ معراج ته نه رسي هغه کسان چې د غیرت او ننګ په لار کې سرونه نه ځي. په توره باندې چې مړه نه شي څوک یې نه پېژني، داسې مزار ته پښتنې ملالې نجونې نه ځي. له قاري صاحب صدیق الله راهي څخه ډېره زیاته مننه. د پروګرام په دې شیبو کې بلنه ورکوو عزیز الله پرزین صاحب ته تر څو تر دریځه پورې راشي او خپله ترتیب کړې مقاله او خپلې خبرې دلته له موږ او تاسو سره شریک کړي. پرزین صاحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث سيف الرحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. درود دی وي د الله تعالی پر خوږ نبی، د مدینې پر جانان، د بشریت پر ناجی ستر لارښود سردار انبیاء او امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. وروسته تر دې د مبارک صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه او ډالۍ تاسو ټول ته وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لوی او بخونکي پالونکي په داسې یو نعمت ونازولو چې ساره یې د نړۍ په کچه نه لیدل کېږي. دا پیرزوینه د زرهاو یتیمانو، کونډو او شهیدانو د وینو او قربانیو د برکت له امله ده. دا د هغو استشهادي زلمکیو د وینو بدله ده چې د الله تعالی د خوښۍ او د اشغال د خاتمې لپاره یې ځانونه ټوټې ټوټې کړل او دا خپلواکي پر موږ ولوروله. موږ ته پکار ده چې د الله رب العزت ډېر شکر ادا کړو، د هغو کونډو یتیمانو او شهیدانو له وینو سره په هیڅ ډول، په هیڅ ځای او هیڅ وخت کې خیانت ونه کړو او نه هم هغوی له یاده وباسو. د هغوی درد خپل درد وګڼو، د ویسۍ پر وخت یې لاسنیوی وکړو او په خپلو خوښیو کې یې له ځانه سره شریک کړو. دا نیکمرغي د هغو اتلانو د سرښندنو، قربانۍ او ایثار پایله ده چې نن یې اسلامي نړۍ پرې مفخره کړې ده. دا هغه نیکمرغي ده چې په معاصر وخت کې د اسلامي خلافت د تاریخ ته تش شوې ډیوه بیا رابله کړه. اسلامي نظام یې د فسق او فساد په پیر کې پر موږ پیرزو کړ او موږ یې د موجوده دهشتګرانه او یهودي پرستو نظامونو له سلطې بچ کړو. الحمدلله نن د نړۍ مسلمه امت ویاړي چې د ځمکې پر کرې یو له ډېرې مودې وروسته د تیر په څېر د اسلامي خلافت یعنې امارت د بیا احیا ډبره کېښودل شوه. لله الحمد. د خدای تعالی ډېر ډېر شکر چې شیخ صاحب مبارک حفظه الله تعالی ورعاه
د هر افغان او په ټوله کې د اسلامي امت غمخوار دی. هڅه کوي تر څو مسلم امت ته سهولتونه برابر او د کفار وحشت څخه یې په امان کړي. که موږ چیرته د تیرې کابو یوې پیړۍ تاریخ ته وګورو نو په زغرده ویلی شو چې افغانانو د نړۍ درې د وخت زبرځواکونو ته خورا شرموونکې ماتې ورکړې. هغوی له پوره امکاناتو تجهیزاتو سره په خورا لږو امکاناتو له خپلې خاورې مختوري وشړل. له نن څخه پوره 105 کاله وړاندې افغان مېړنیو غازیانو د نړۍ د وخت زبرځواک او ستر نظامي قدرت د انګریز څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو په پار مبارزه وکړه. هغوی ته یې خورا شرمناکې ماته ورکړه. دا هغه وخت و چې د لویې برټانیې ستره امپراتوري د خپل قدرت او په اوج کې وه، خو افغانانو یې په نه پرتله کېدونکو وسلو او تجهیزاتو کلکه او بریالۍ مقابله وکړه. تر هغه راوروسته پوره 45 کاله وړاندې د 1958 لمریز کال د ژمي پر 6 نیټه د وخت یو بل زبرځواک شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ چې له امله یې میلیونونه افغانان له هیواده وتلو ته اړ شول. شوروي اتحاد له څه باندې 9 کلونو تېرولو وروسته په افغانستان کې ماته وخوړه او بیرته له افغانستان څخه ووتل. په دې موده کې افغان مجاهد ملت په هر کلي کور کې د شوروي اتحاد او ملاتړو قواو پر ضد قیام وکړ او سرسخته مقابله یې وکړه چې له امله یې په سلګونه زره افغان نارینه ښځې او ماشومان شهیدان ټپیان له هیواده مهاجر او شول او هیواد کنډواله شو. خو له بده مرغه د افغانانو وینې لا نه وې وچې شوې او ستړیا یې نه وه ارامه شوې چې امریکا او متحدین یې پر افغانستان یو ځل بیا یرغل وکړ او د خپلې خوښې لاسپوڅی نظام یې حاکم کړ. خو افغانان بیا هم تسلیم نه شول او له ډېرې اوږدې مبارزې وروسته یې چې شاوخوا 20 کاله دوام وکړ د امریکا او متحدینو یرغل ته یې د پای ټکی کېښود او یو ځل بیا د اسلامي امارت ډیوه بله کړه. دا هر څه د دې ښکارندویي کوي چې افغانان په هیڅ صورت د نورو قوتونو اشغال ته نه تسلیمیږي او نور قوتونه دې هم نور د دې ستر او باتور ملت اشغال خوبونه نه ویني. د اسد 24مه د افغانستان د ویاړ ورځ د یو ځل بیا تاسو ټول ته نیکمرغه وي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. تاریخ شاید د هېواد د معاصر تاریخ تر ټولو زرینې ورځې او شپې همدا وګڼي. په دې لسیزه کې تازه استقلال لمر په راختو و. له پرزین صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې مین د ازادۍ په ښکلي رنګ شي، چې مین د ازادۍ په ښکلي رنګ شي، بیا د تورو زل په خوی واخلي راړنګ شي، چې د مینې په رنجو کړي سترګې تورې، ټول بدن یې شي تک تور او غنم رنګ شي. کلیوال وړکي وي لاړ شي مدرسې ته، کلیوال وړکي وي لاړ شي مدرسې ته، بیا طالب شي مسافر د تورو ګړنګ شي، چې د خدای په مینه پوه او پرې مین شي، مجاهد شي بیا غازي شي بیا پتنګ شي، چې یو څوک په چا مین شي شرافته یو ارسم لیونی شي او بیا ملنګ شي. د پروګرام په دې شیبو کې بلنه ورکوو عبدالرحیم پیدا صاحب ته تر څو تر دریځه پورې تشریف راوړي او خپلې خبرې دلته تاسو سره شریکې کړي. نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیزې او کلتوري ټولنې مشرتابه زموږ د ننني پروګرام برخوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هغه ذات په پاک او سپېڅلي نوم چې کائنات یې د محمد صلی الله علیه وسلم له رویه پیدا کړل، انسان ته یې له آدمه وجود ورکړ، ښکلی مجسم کړ. پاکي او ستاینه د هغه رب لره چې تل د خپلو رښتینو بندګانو مل دی. هغه قاهر او غالب څښتن لره چې په هره زمانه کې د مظلوم بشر او بېوزله بېکسه انسان د هیلو یوازینی ډاډ ده. او هغه ذات لره چې د وخت هر فرعون او نمرود یې د خپلو ډیرو بېوسه او کمزورو مخلوقاتو په لاس له هلاکت او بشپړ ذلت سره مخ کړ. درود او سلامتیا دې وي د بشریت په ستر پیشوا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې چې د خپلو امتیانو ستر مفخر دی او د آخرت په ورځ به د یا امتی یا امتی نارې وهي. ټولو راغلو ګډونوالو ته ښه راغلاست
هر کله راشئ ستاسو قدمونه زموږ پر لیمو. د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې په کوربتوب د زمري ریاست 24مه چې د اشغال د خاتمې او د حقیقي ازادۍ د پیلامې ورځ ده لمانځي او ټولو هیوادوالو ته د دغه عظیمې ورځې مبارکي وړاندې کوي. درنو ګډونوالو، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د انسان فکری او جسمی ازادي د هر مسلمان حق جوړیږي. د دې اهم حق شتون موږ ته د ښه او آرام ژوند چاپیریال برابروي. د چاپیریال په جوړښت سره دین، سیاست، علم، ادب، کلتور، اقتصاد، زراعت، طب، ساینس، ټکنالوژي او داسې نور علوم وده کوي چې انساني ژوند خودکفا کوي. څو پرله پسې لسیزې وشوې چې افغان مجاهد ملت روسانو، انګریزانو او د هغوی لاسپوڅو ښه آرام او هوسا ژوند ته نه پرېښود. دوی غوښتل چې د جنگ، تیري، ظلم او استبداد له لارو موږ مستعمره وګرځوي او د خپلو شومو موخو لپاره مو لکه د سون توکي وکاروي. دوی غوښتل چې د نړیوال ظالم، فاسد او نامشروع سیاست د پرمخ بیولو لپاره افغانستان د جنگ محور وګرځوي. هر کله چې د اسلام دښمنان په دې وپوهېدل چې دوی د ډیرو نظامی او مالی امکاناتو باوجود بیا هم په بد حالت کې دي، نو د فزیکي جګړې ترڅنګ یې د هیواد په ګوټ ګوټ کې فرهنګي جګړې ته هم دوام ورکړ. د هیواد اکثریت داخلي رسنیو د مادیاتو په مقابل کې خپل رسنیز پوښښ هغو خپرونو ته ځانګړی کړ چې عام ولس یې فحشا، د پردیو بدو او د اسلام ضد فرهنګونو ته هڅاوه. موږ د تاریخ په اوږدو کې د دې شاهدان یو چې تل کفري لښکرو او متحدینو یې د اسلام د بدنامولو، د هیواد د ړنګولو، د ولس د ځورولو او د عامه شتمنیو د لوټلو په برخه کې کوټلې ګامونه اخیستي دي. بالخصوص امریکایي اشغالګرو د شاوخوا 4000 بهرنیو مؤسسو په مرسته دلته د همکاریو په پلمه خپلې شومې موخې تعقیبولې تر څو ولس ته په شاتو کې زهر ورکړي. په تیر شل کلن دور کې فساد، غلا، اختلاس، فحشا، ظلم، استبداد، بربریات، جنسي ځورونه او داسې نور غیر شرعي کارونه د اوج تر پولو رسېدلي وو. د ویټو حق لرونکو هیوادونو بالخصوص امریکا او روسیه تل په دې هڅه کې وو ترڅو د اقتصادي او نظامي ځواک څخه په استفادې دغه خاوره اشغال او د خپلو شومو موخو لپاره یې وکاروي. امریکا او متحدینو یې یو لړ هغه افغان مدني فعالان چې د دوی لخوا په عقیدوي او فکري لحاظ روزل شوي وو امریکا ته د لوړو زده کړو لپاره ولېږل شول. هلته یې په ذهني لحاظ دې ته چمتو کړل ترڅو د امریکا د ملي منافعو په رڼا کې زموږ د هیواد په خاوره کې دفاع او ساتنه وکړي. دوی ته د افغانانو په منځ کې خپل پوخ رسوخ پیدا کړ او مسلمان د مسلمان په مقابل کې ودراوه. امریکا او د دوی متحدینو د تبلیغاتو له لارې یوه بله لویه هڅه وکړه. له دوی سره د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو ملتیا کوله ترڅو زموږ خاوره، کلتور، عنعنات او افکار تر خپل تسلط لاندې راولي. خو د افغان خاورې شازلمي مجاهدین او غازیان د هیواد په ګوټ ګوټ کې پورته کیږي او د الله اکبر په ملکوتي نارو د دغو ظالمانو، وحشیانو، استعمارګرو او اسلام دښمنو پر وړاندې لکه سپر ودرېږي او په ډیرو نشته امکاناتو په کلکه اسلامي او افغاني روحیه، جذباتو او ولولو سره د عمل میدان ته کوزیږي. خپل مخالفین په داسې ډول د هیواد په ګوټ ګوټ کې وځپل چې دوی لا تصور هم نشو کولای. دا د نن ډیر د شکر ځای دی چې افغان مجاهد ولس د څښتن تعالی د قدرتونو عیني شاهدان یو او یو ځل بیا د وخت د لویو زورواکو او مستکبرونو د شرمېدلې تېښتې یا د دریمې کلیزې په ترڅ کې تازه کوو. بې له شکه موږ په دې ورځ کې د یوې خوا د خپل تصور په نړۍ کې د خپل دښمن د ذلت او فرار انځورونه ګورو، خو له بلې خوا د تېرو څه باندې 4 لسیزو په موده او خصوصا په وروستیو 20 کلونو کې د خپل مؤمن، مجاهد او میړني ولس سرښندنو او قربانیو یادښت هم کوو چې د بېساري اتلولۍ، بې مثاله زړورتوب او انتهایي صبر او استقامت پر مټ یې د خپل راتلونکي نسل لپاره د ایمان، غیرت،
صداقت او شجاعت دغه شان تلپاتې تاریخونه پرېښودل. یقینا دا وخت زموږ لپاره ستر مکلفیت دا دی چې له خپل لرغوني تاریخ څخه راوروسته په تېره یوه پېړۍ کې د نړۍ له دریو یرغلګرو زبرځواکونو سره د افغان مېړنیو غازیانو او توریالیو شازلمیو ایثار، شجاعت او مېړانه په خورا مسند ډول د تاریخ په زړه کې ثبت او خپلو راتلونکو نسلونو ته یې خوندي وساتو. موږ باید په دې لړ کې دا واقعیتونه هم له یاده ونه باسو او حتما هغو خاینو، وطن پلورونکو او ذلیلو څیرو ته د رټنې او ملامتۍ ګوته ونیسو چا چې د خپلو ناچیزو ځاني عرضونو او ګېډو پړسولو لپاره پردیو یرغلګرو سره د خپل وطن او قوم سودا کړې ده. ځکه دا هیڅ چا ته پټه نه ده چې بهرني دښمنان همیشه زموږ د یو څو داخلي غدارانو او خاینانو په مشوره، لارښوونه او ملاتړ دلته را رسېدلي او بیا یې د همدغو غدارانو پر مټ تر کلونو د ټول افغان ولس پر ځپلو او ټکولو ځانونه ستړي کړي دي. خو له بده مرغه زموږ کورنیو غدارانو هیڅکله د برټانیې، انګریز، د افغاني اجرانو له برخلیک څخه پند وانه خیست، نه د شوروي له وطني کمونیستانو او نه د امریکا او ناټو له افغان دښمنو سیکولرانو. حقیقت دا دی چې د بهرنیو اشغالګرو په نسبت د همدغو کورنیو غلامانو جرم او ملامتیا څو برابره زیاته وه چې نور باید پند واخلي او باید ابدا د پردیو لښکرو او وارداتي افکارو او نظریاتو د راوستو او خپرولو هڅه ونه کړي. ځکه اوس لکه چې ټولې نړۍ ته ثابته شوه، دوی هم باید ومني چې دلته نه بهرني ځواکونه پاتې کېدای شي، نه بهرنی فرهنګ او کلتور، نه افکار او عقاید. دوی د هغه پخوانی فکر هم له یاده وباسي چې د افغانستان د تجزیې خوبونه یې لیدل. راځئ یو ځل بیا د ګران هېواد د وروستۍ خپلواکۍ چې د درېیمې کلیزې په دغو بختورو ورځو کې نمانځو د خپل مهربان، عزیز او قادر خدای جل جلاله د دې سترې لورینې له شکرانې سره یو ځل بیا خپلې دا ژمنې هم تازه کړو چې موږ به د خپلو مجاهدینو او مېړنیو غازیانو او ارمنجنو شهیدانو لاره نه پرېږدو. خپله به هم دغه لاره تعقیبوو او خپل نوی نسل به هم په همدې مفکوره روزو. راځئ له خپل شرعي نظام او ملي حاکمیت د ټینګښت، بسیا کولو او پرمختګ لپاره شپه ورځ یې وکړو څو له فکري او اقتصادي پلوه هم خپلواک او هم خوندي شو او د بهرنیو یرغلګرو د تکرار مخه هم ونیسو. درنو هیوادوالو، بیا مو هم د زمري 40مه د اشغال څخه د خلاصون ورځ مبارکه او بختوره شه. وما علینا الا البلاء المبین. د استقلال له ورځې او په کل کې د اسلامي امارت له ټولې مبارزتي جریان څخه موږ دا زده کولی شو چې کله په یو صف کې اخلاص، للهیت، اتحاد او عزم موجود وي، بیا جهاني استکبار د اسد د 40مې په شان داسې میدان ماتوي. د دې سترې فتح مبارکي تاسو ټولو ته وایم. د زمري 40مه په هیواد کې د وحشت، بربریت، ظلم، غلامۍ څخه د خلاصون او ازادۍ ورځ ده. د دې ویاړلې ورځ مبارکي لومړی د دې ازادۍ ګټونکو پاکو شهیدانو، معیوبینو، مجاهدینو او بیا ټول غیور ولس او اصل افغانانو او مسلمانانو ته وایم. مبارک مو شه. ډېره زیاته مننه له عبدالرحیم پیدا صاحب څخه. د پروګرام په دې شیبو کې بلنه ورکوو دوست محمد هلال صاحب ته تر څو تر دریځه پورې زحمت وباسي او دلته موږ او تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړي. هلال صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دی تاسو ټولو ته. ښه راغلاست. هر قدم مو په لیمو هر کله راشئ او خوشحاله یم چې موږ تاسو یو ځل بیا د خپلو نیکونو، پلرونو، د خپلو شهیدانو، خپلو کونډو رنډو هغه قربانۍ یادوو او د هغوی د دغه غمیزو د زغملو نتیجه د خپل ځان لپاره یو لویه ثمره بولو. او واقعیت دا ډېره لویه ثمره ده او یوازینی شی مې چې ډېر خوشحاله کوي د خپل وطن، د خپل ولس خلک هغه دا دي چې افغانستان یې زموږ نیکونو پلرونو موږ ته د امپراتورۍ هدیره جوړ کړی او دا یو غټه لاسته راوړنه بولم. او
په دې زیات افتخار کوم چې د قیامت په ورځ به هم موږ هغه ملت وو چې خپل وطن مو تنور کړ، خپل ځان باندې مو هر څه وزغمل، خو خپل وطن مو د امپراتورۍ هدیره وګرځوو او هغه نړیوالو ته مو خپلواکۍ پر میراث پرېښودې چې اوس د دغه خپلواکیو څخه پوره مستفید دي. او خدای دې وکړي چې موږ تاسو وتوانېږو دا خپلې خپلواکۍ حفظ کړو، ځکه غلامي دا نه ده چې سړي د مجبوریت د لاسه په پښو لاسو کې اتکړۍ پرتې وي. غلامي دا ده چې د انسان فکر غلام وي. او دا خپل عین بولم او له ټولو ځوانانو څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې د خپل ځوان نسل د فکري روزنې لپاره پوره کار وکړي. که چیرې مو فکر غلام نه و، هیڅوک مو هم غلام کولی نه شي، ځکه د ملالو دوو ټپو کولی شوی د میوند ټپي ځوانان راویښ کړي، نو زموږ او تاسو مبارزه هم کولی شي زموږ د هغه ځوان نسل فکر وروزي چې د تل دپاره به موږ د غلامۍ څخه خلاص کړي وو او خپلواکي به مو همیشه په برخه وي او ساتلې به مو. خبرې لنډوم، خپلې یو لیکنې ته راځم نو تاسو سره شریکوم. خدای دې وکړي چې تاسو غم ونه غمیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلدمه ښامار. د پاک او لازال خدای تعالی په سپېڅلي نامه چا چې آدم د دواړو جهانونو په نعمتونو ونازوه، نوح ته یې له سمندري څپو وزرې ورکړې، یونس یې د دریابونو میلمه کړ، داود ته یې اوسمنې تابع کړه، موسی ته یې د فرعون په کور کې رزق ورکړ، ابراهیم ته یې سرې سکروټې په ګلونو بدلې کړې، اسماعیل یې د قربانیو سالار کړ، سلیمان ته یې بلقیس ملکه وګرځوه، یوسف ته یې له زندانه پاچاهي ورکړله، د یعقوب نابینا سترګې یې بینا کړې، عیسی ته یې د مړو د ژوندي کولو قوت ورکړ، محمد یې خپل د عرش میلمه کړ، خراسان یې کفري لښکرو ته سنګر او افغانان یې ورته عذاب وګرځول. ای د استشهاد زلمیه، ای د استشهاد زلمیه، ای د شهید لالي مورکۍ، ای د څڼیور زلمي خورکۍ، ای د میوند شهید پلارجانه، ای د لیلی شهید ورورجانه، خپلواکي مو مبارک شه. تر شل کلن اشغال او قتال وروسته خپلواکۍ د رژېدلو ګلونو په نه شتون کې زموږ ژوند ته د سولې سپرلی راوست او ورسره مو د عزت خاورې، سیاست، دین او مفکورې محافظت تامین شو. دا د زمري میاشت ده، کومه کې چې د اسلامي امت زمریانو برېټانیوي اشغالګر په ګونډو کړل، د ملالې ټپو شور جوړ کړ، د شهیدانو وینو رنګونه راوړل، میوند د شرقي او غربي روټمانانو لپاره قبرستان شو او د ملالو ورونو نړیوالو ته خپلواکۍ پر میراث پرېښودې. دا هغه میاشت ده چې د اسلامي امت زمریانو پکې د غربي استعمار زولنې وشلولې او یو ځل بیا یې د آسیا زړه د دوی له نظامي، استخباراتي، اقتصادي او فکري زندان څخه وژغوره. د شوروي اتحاد د سورمخو د سوسیالیزم په شان یې د دغه ملت خاوره له کپیټالیزم او د ډیموکراسۍ له بربریت څخه په پتمن اسلامي نظام خړوبه کړه. د حق او باطل په دغه مبارزه کې الهي نصرت د ترږمۍ شمې په څیر راڅرګند شو او له وحشي لیوانو یې د ټپي زمري مدد وکړ. غرب په دغه خونړي تجاوز کې د مظلوم ټول حقوق پایمال کړل. ښځې او ماشومان شهیدان شول، د بشر حقوق یې په شر بدل کړل، انساني ارزښتونو ته په برګو وکتل او د خپل اشغالي مخینې د ظلم، بربریت او وحشت انځور یې موږ ته پر ثبوت پرېښود. افغان غیور ملت د اسلامي امت اتلانو ته خپل کور او کلی د هجرت ټاټوبی ګرځولی و او په میړانه یې د خپلو سرونو په قربانۍ ترېنه ساتنه وکړه. د مبارزې په دغه میدان کې د حق او باطل لښکرې یو له بل سره خورا توپیر درلودو. د حق لښکرې تش لاس، خو د شیطان لښکرې بیا برعکس وې. دغه شل کلن اشغال چې د کفري نړۍ په نظامي او استخباراتي یون پیل شوی و، د خپلو اقتصادي او عقیدوي موخو لپاره په تمام قدرت د خپل اشغال ساتنه وکړه، د ساتنې هڅه وکړه.
دا هغه وخت و چې افغان ملت د یو اسلامي نظام جوړولو لپاره خپل ورغوي ټناکې کول، د شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ لومړني اخترونه لمانځل، د شهیدانو میندو او تورسرو کونډو د خپلو اختریزو جامو له شنو لوپټو بیرغونه ګنډل، د لیلي په ورک لالي پسې پلار او ورونو سپېره ریګونه کتل، چا د خپل وران کور دیوالونه جوړ کړل او سپرلي بیا په ګودر زرغون بخمل جوړ کړ، مورکې بیا لورکۍ ته سورمنګی جوړ کړ. دغه ملت لا د ټپونو پټۍ نه وې لرې کړې، د یتیم کمیس لا تر ټټره پرې و، مورکۍ لا د شهید بچي له حد ته بیرغونه ګنډل، د مهاجرو هجرت ختم شو، د خپل شهید کلیوال ګلشن ته راتلل، خو د پسرلي غوټیو لا ګلونه سم غړولي نه وو چې د خزان طوفانونو ترې غوټۍ وشلولې او د افغان ملت اخترونه په تورتمونو بدل شول. شینکی آسمان د وحشي دښمن چورلکو بمونو او لوګیو په تور تنور بدل کړ. سپین خټن کورونه مو باروتي لوګیو تور کړ. د مورکۍ ګنډلي بیرغونه د یو بل بچي په مزار ورپېدل. بلبلانو له ګودرونو په پردیسۍ روان شول. د پیغلو سرو منګیو درزونه وکړل. ماشوم بیا په شهید پلارجان پسې فریادونه وکړل. اوس نو داسې یو حالت راغلی چې شاه زلمي تر نلۍ ملا قمربندونه تاو کړي، د خپل خاورې دین او عزت لپاره د جهاد تکل وکړي او د خپل کلي تور غرونه د خپل عزت دین او وطن لپاره مورچلي برجونه وګرځوي. تنکیو ګلونو د الله لقا ته په خپل خوښین ټټر بمونه او د استشهاد زلمیو موټر بمونه تیار کړل. د 20مې پیړۍ ټکنالوژیکي مخکښو ته یې په تش لاس د پای ټکی کېښود او د دغه وطن سپېره غرونه مجاهد ته جبل الثور وګرځېدل. په دغه 20 کلنه مبارزه کې یوه شپه هم د دښمن سترګې په خوب پټې نه شوې او د خپل مرګ په تمه لکه پتنګ اور ته سوځېدل. په دې 20 کلنه دوره کې بزدل دښمن هیڅ ډول ظلم ونه سپموه. کلي او رګونه یې بمبار کړل، ماشومان او ښځې یې شهیدان کړل، د بې ګناه خلکو یې زندانونه ډک کړل، د عافیې خور لوپټه یې په سپو وداړله، د شهیدانو هډونه یې په موټرو کش کړل، په جوماتونو یې بمونه وورول، د وطن سره او سپین یې لوټ کړل. د اسلام ضد مبارزې لپاره یې له لاسپوڅو غلامه اداره جوړه کړه تر څو د ډیموکراسۍ په بربریت د حجاب او اسلامي حقوقو ریښې له منځه یوسي او د یو مفسد نظام لپاره یې زمینه سازي وکړه. مګر دغه غیور ملت په ټینګ هوډ عزم او الهي نصرت سره جهادي مبارزه پیل کړه. له خپل مال او ځان څخه تیر شول، په لوږو او تندو یې ژوند تیر کړ، ظلمو پرې خپل سرونه قربان کړل، هره ورځ یې د یتیمانو کونډو او بورو فریادونه زغمل، چا پکې خپل لاس او پښې په قربانۍ کې پرې کړې، چا د بګرام او ګوانتانامو تورې تیارې کوټې په محلونو قبولې کړې. ډېرو مندو د غبرګو بچو مزارونه ښکل کړ، ډېرو پکې د بمبار شویو کورونو له خاورو د خپلو عزیزانو کوپړۍ ټولې کړې. بیا هغه کربلا تکرار شوه، بیا پکې خپلو د حسین وینې سرې وڅکلې. افغانانو له 20 کلن جهاد او مبارزې چې ټول پکې پوره برخه واخیسته او د یوې نارې او بیرغ تر سیوري لاندې تورې شپې سبا کړې، د کفري نړۍ لپاره یې تاریخي تور خال په تندي کېښود او دوی خپله مجادله بې ګټې او ناکامه وبلله. میز ته مخامخ په خبرو کې ناستل او خپلې باطلې او شرمناکې ماتې ته یې د ډیپلوماټیکو اړیکو رنګ ورکړ. دا د یو ځل بیا د سولې سپرلی راغلی، د خپلې خاورې د ګلزارۍ فرصت راغلی. عزت، سیاست او فکر مو خپل شو، نور د بل ګټو ته کار نه کیږي. اخترونو بیا پخوانی شور اخیستی، نور د شهید مزار په سپین بیرغ روښانه ښکاري، نور مو وطن آرام آرام ښکاري، نور مو وطن آرام آرام ښکاري. نړۍ مننه د توجه څخه مو. په خماته کې هر آزاد ښه دی سلزله، له غلامه چې لباس وي حریر، په ویجاړه کې مرغان زاره کې خوښ وي، په قفس کې د سرو زرو وي زهیر. له دوست محمد هلال صاحب څخه ډېره زیاته مننه.
مرحوم ثالث عمر رحمه الله له کابل څخه تر اقصا پورې ځوان نسل ته د جهاد او استشهاد دنګ منارونه په میراث پرېښودل. هغه منارونه چې پرون یې د کابل شازلمیو له هسکو مورچلو صلیبي تاغوت دړې وړې کړ او نن یې د اقصا د مجاهدو شازلمیو د یهودو او سینهوستي اشغالګرو پر ککریو د ابابیل پر شان ګزارونه کوي. 40 د اسد د عطف نقطه بللی شو، داسې چې وړاندې او وروسته یې د پرتلې وړ نه ده او په همدې ورځ د یو عزیز ملت سرنوشت له ګوډاګیانو څخه متقیانو ته نقل شو. د پروګرام په دې شیبو کې سید ذبیح الله شمیم صاحب ته بلنه ورکوو تر څو تر دریځه پورې راشي او خپلې خبرې دلته موږ او تاسو سره شریکې کړي. شمیم صاحب. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼي باندې ولیکه چې نه ورانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. د ازادۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې نمانغونځې ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې جوړ روغ او صحتمند به اوسئ. له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، ازادي مو ترېنه واخیسته په نره. د افغانستان مظلوم او دردېدلي ملت ته د امریکایي اشغال څخه د دې سترې فتحې مبارکي وایم. الله تعالی دې دا شرعي نظام تر قیامته قایم ولري. آمین. ازادي د انسانانو په ژوند کې یو مهم اصل دی. هیڅوک دا حق نه لري چې له بل چا څخه د هغوی ازادي سلب کړي. د افغانستان غیور ولس ټولو نړیوالو ته دا درس ورکړی چې افغانان د هر درد زغملو ته چمتو دي او د هیواد ازادي د خپلو سرونو او مالونو په قیمت اخلي. که مو تېر 40 کاله ازادي درلودلی، اوس به د افغانستان سیال په ټوله نړۍ کې نه و. د یو هیواد څخه ازادي اخیستل د هغه هیواد ژوندي په خاورو ننویستل دي. نړۍ په دې هڅه کې ده چې افغانستان د چا سیال ونه ویني، افغانستان په پښو ونه درېږي، افغانستان د خلکو په نظر بد ورولي، خو لمر په 2 ګوتو نه پټېږي. حقیقت ټولو ته د لمر په شان روښانه دی. نړۍ د بشر د حقونو په نوم نعرې وهي او ټول اصول او مقررات یوازې په نورو عملي کول غواړي او په خپله سرغړونه ورته عدالت ښکاري. په داسې حال کې چې کوم د بشر حقونه په افغانستان کې خلکو ته ورکړل شوي، د دنیا په هیڅ هیواد کې څوک ترې برخمن نه دي. زموږ د ځوانانو هڅه به دا وي چې خپل ویاړمن تاریخونه په یاد وساتو او خپلو راتلونکو نسلونو ته یې په هغه طریقه ورسوو څنګه یې چې حق کېږي. شهداو او یتیمانو ته یو ځل بیا د دې پرتمینې فتحې مبارکي وایم. ستاسو شجاعت او میړانه به په تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل شي او د تاریخ ډیوه به پرې تل بلیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. توجه څخه ډېره زیاته. تاسو ټولو د مینې او حوصلې څخه ډېره زیاته مننه. بس الله تعالی مو خوشحاله لره. مرحوم ثالث عمر رحمه الله. مرحوم ثالث عمر رحمه الله له کابل څخه تر اقصا پورې ځوان نسل ته د جهاد او استشهاد دنګ منارونه په میراث پرېښودل. هغه منارونه چې پرون یې د کابل شازلمیو له هسکو مورچلو صلیبي تاغوت دړې وړې کړ او نن یې د اقصا د مجاهدو شازلمیو د یهودو او سینهوستي اشغالګرو پر ککریو د ابابیل پر شان ګزارونه وکړل او لا هم دوام لري. 40 د اسد د عطف نقطه بللی شو، داسې چې وړاندې او وروسته یې د پرتلې وړ نه ده. په همدې ورځ د یو عزیز ملت سرنوشت له ګوډاګیانو څخه متقیانو ته انتقال شو. د پروګرام په دې شیبو کې بلنه ورکوو سید نعمان حیرت صاحب ته تر څو تر دریځه پورې زحمت وباسي او دلته موږ او تاسو سره خبرې شریکې کړي. سید نعمان حیرت صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم وهو رؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د هر څه نه مخکې دغه ویاړلې ورځ تاسو ټولو ته مبارکي وایم او اصل کې ځای د ډېرې مننې څخه به د دغه ویاړ د افغان ویاړ
کلتوري ټولنه لري. موږ به ډېره زیاته مننه ورته وکړو د مؤسسینو نه او د دې د همکارانو نه چې داسې ښایسته ورځې لمانځي او تل دې موږ ذهنونه کې تازه کوي. نو ډېره زیاته مننه. خدای پاک دې دغه بهیر تر ډېره پورې ولري تر څو داسې ورځې بیا او بیا ولمانځي. ازادي واقعا چې ډېره زیاته مهمه ده د انسان په ژوند کې. انسان چې پیدا شوی دی په ازادۍ باندې پیدا شوی دی. په ازادۍ کې پرمختګ، خوشحالي، روغتیا او هر څه نغښتي دي. ازادي له نوم څخه معلومه ده چې ازادي یعنې پرمختګ، یعنې خوشحالي، یعنې هڅه، یعنې د تل لپاره د ښو هدفونو انتخابول. ازادۍ کې زه غواړم پیل په مثال باندې وکړم. یو مرغۍ چې یو څوک ونیسي او په قفس کې واچوي، آیا دا د دې ازادي ده؟ نه ده. ازادي د دې نه ده. دا په خپل زړه پرواز نشي کړلی. دا خپل هغه بچیان چې د هغو ته غذا نشي ورکولی، هغه نشي تربیه کولی، هغه په پرواز نشي راوستلی. یعنې ټول حقوق یې ته اخیستي دي. او برعکس هغه چا چې زنداني کړی ده هغه په کافي توګه خوند ترې اخلي او دا د ذلت ژوند تېروي. انسان هم داسې دی. کله چې ازادي ته سلب شي هغه دا معنا چې په یو قفس کې واچول شي. کله چې قفس کې واچول شي هغه نه ځان ته هدف ټاکلی شي، په خپله خوښه نه دی، نه په خپله خوښه ډوډۍ خوړلی شي، د روح ډوډۍ، د روح غذا چې هغه څه ده، د روح غذا موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. او نه کومه دین او فرهنګ چې دی نه هغه عملي کولی شي، ځکه هغه د یو ډېر قوي اشغال، فکري اشغال څخه لاندې راغلی وي. نو الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ تاسو د دغه قفس نه وتلي یو، په بار بیا کې لوېدلي یو، بیا ته وتلي یو او انشاءالله چې نور به د تل لپاره ترې وځو. وروسته د ازادۍ څخه په افغانستان کې ماشاءالله ډېر زیات پرمختګونه راغلي دي. زه په د وروستۍ ازادۍ باندې غږېږم، د اسد د 40مې په ازادۍ باندې، د امارت اسلامي په ازادۍ باندې ترلاسه کړې ده. موږ الحمدلله ډېره زیاته بشري قوه لرو، ځوانه قوه لرو، خو متاسفانه چې په اشغال په وخت کې کله چې موږ تاسو ازادي نه لرله، په ورځ کې لسګونه څه چې په زرګونو باندې موږ د لاسه ورکول دي. موږ بشري قوه د ډېر سخت ناورین سره مخ وه او ورځ په ورځ په شدت د کمښت سره مخ وه. لله الحمد چې د ازادۍ په راتګ سره دغه لړۍ درېدلې ده او بشري قوه اصلا خپل مسیر ته اوس مستقیمه شوې ده چې حرکت وکړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. متاسفانه چې د اشغال په وخت کې روزانه لسګونه کونډې او یتیمان موږ تاسو لرل، روزانه لسګونه زیاتېدل. هغه په هر نوم چې و د افغانستان او مسلمانان و، د هغوی اولادونه د لاسه ورکول، د هغوی پلارونه د لاسه ورکول، وروران د لاسه ورکول او بالاخره دوی د غم په ټغر باندې د ټوله کورنۍ کېناستله چې نه هغوی پرمختګ کړلی شوه د دې د امله او نه یې فکر په ځای و. او متاسفانه چې یوه لویه برخه یې د رواني ستونزو سره مخ شول او دلته ټول ملګري ماشاءالله په دې برخه کې ښه معلومات لري. هغه څوک چې رواني شي هغه په صحیح توګه خپل اهداف نشي تعقیبولی. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هلته باروت و او سلها نورې قصې وې چې په رواني حالت باندې ډېره زیاته اغېزه کوله چې موږ تاسو کوم خبرونه اورېدل او کومه عملا په سترګو لیدل. نو لله الحمد دغه هم د ازادۍ په ترلاسه کولو د موږ څخه محوه شول. هره ورځ به په لسګونو کورونو کې د غم ټغر خور وه. دا الحمدلله ثم الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو. داسې مسلمان خو بیا هغه مسلمان دی چې د بل مسلمان په غم باندې ځورېږي او په خوشحالۍ باندې خوشحاله کېږي. نو دا چې په یو کور کې به یو شهید پیدا کېدلو هغه ټول کلی ورسره غمجن و. نو یو کلی چې په داسې حالت کې واقع شي چې غمجن وي او مصروف وي، فکر مصروف شوی وي، نو هغه بیا خپل اهداف ته کار نشي کړلی، خپل وطن د پرمختګ دپاره کار نشي کړلی، د خپل آینده نسل دپاره کار نشي کړلی. نو الحمدلله دا چاره هم د منځه تللې ده. اوس لله الحمد اکثریت کورنۍ داسې به ډېر کم وي چې په یو کلي کې په هفته کې یا میاشت کې یو داسې یو واقعه، داسې یو غمیزه پېښه شي. نو الحمدلله اوس هغه قصې نشته دي، د هغو څخه هم راوتلي یو. نو په افغانستان کې اوس دغه ازادۍ اوس موږ او تاسو ته هغه اصلي ګټې څه شی شوله. البته ګټې خو یې بیخي ډېرې دي. زه راځم غږېږم د خلکو په ګټو باندې چې د ازادۍ ورته رسولي دي. اول خو دا چې یو غټ قشر د افغانستان چې د هغو حقوق سلب شوي وو، یو هغه ډېره زیاته کتله چې په افغانستان کې اوسېدل چې هغه ډېره زیاته برخه د افغانستان تشکیلوله، هغه وګړو د هغو به حقوق سلب شوي وو. هغو ته په هېڅ
برخه کې رسیدګي نه کېدله. البته یوه محدوده برخه د دغو کټګورۍ څخه وه چې هغو ته رسیدګي کېدله، لکه مخکې چې ملګرو یادونه وکړه چې هغه کسان چې هغه روزل شوي وو، که چېرته دغه اشغال وای نه وای نو هغو ته رسیدګي کېدله، خو هغه کوم اصلي قشر چې وه او هغه کوم مستحق قشر چې وه هغو ته هېڅ په دغو برخه کې ځای نه و ورکړل شوی. او الحمدلله اوس اعتدال هم وروسته د ازادۍ څخه ډېر ښه وساتل شوله. داسې نه چې فقط موږ یوې کتلې ته چې د افغانستان ډېره برخه یې تشکیلوله هغو ته تنها رسیدګي نه ده شوې، د هغو حقوق تنها نه دي خوندي شوي، د هغو په پرمختګ تنها کار نه دی شوی، د هغو د فکر جوړونې لپاره تنها کار نه دی شوی، بلکې د ټولو اقشارو دپاره کار شوی دی. اعتدال په نظر کې نیول شوی دی، هرې برخې ته یې کتلي د هغو مطابق حقوق په نظر کې ورته نیول دي. نو دا د ازادۍ یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې حقدار ته ورسیږي. او دغه ازادي چې موږ تاسو ته کوم چا راوړې ده، د دوی هڅې باید موږ تاسو هېڅکله هېرې نه کړو. د دوی ډېره زیاته قدرداني پکار ده او د دوی قربانۍ باید هېرې نه شي، د دوی هغه زحمتونه باید هېر نه شي، د دوی هڅې باید هېرې نه شي، د دوی نه باید د تل لپاره مننه وشي او دا په تاریخ کې ولیکل شي. ځکه دا هغه شجاع کسان دي لکه مخکې چې ملګرو یادونه ورته وکړه چې دی په ډېرو کمو امکاناتو د نړۍ زبرځواک ټټر وهلو. نو د دوی قرباني که څوک هېروي هغه به په عامه اصطلاح ناځواني ورڅخه د دغو برخې څخه دغو شهیدانو څخه دغو قربانیو څخه دا ناځواني راځي. دا قهرمانان چې موږ تاسو ته خپلواکي راوړې دا باید په جدي توګه وستایل شي، د دوی مستندونه واخیستل شي، دوی نظرونه واخیستل شي، دوی په ژوند باندې ویډیوګانې جوړې شي، کتابونه ولیکل شي، قصې ولیکل شي، ناولونه، داستانونه او بالاخره لسګونه ورقې او چیپونه ډک شي. ځکه دا موږ او تاسو آینده نسل ته باید ورسیږي. نه تنها موږ او تاسو آینده نسل ته، شاید په نوره نړۍ کې، په نورو اسلامي هېوادونو کې داسې نوي کسان پیدا شي چې د دغو تاریخونو په لوستلو، دغو تاریخونو په کتلو او د دوی نه په الهام اخیستلو باندې ډېر زیات غټ تحولات راولي، تغییرات راولي، کفر ته ماته ورکوي په بېلابېلو ځایو کې. ځکه دا یو مثال شو. ګورئ اوس موږ او تاسو وګورو د افغانستان ازادي ډېری هېوادونو ته یو مثال ګرځېدلی ده. ټولو ملګرو ته معلومات شته دی، موږ او تاسو ګاونډ هېوادونو کې عملاً د دغو ازادۍ څخه په الهام اخیستو باندې لاس په کار شوي دي ځوانان. زه فکر کوم په نوره نړۍ کې هم شاید د دغو ازادۍ څخه په الهام اخیستو ډېر کسان لاس په کار شوي، خو متاسفانه به وایم چې دوی د کم امکانات په صورت شاید نه وي رسنیز پوښښ ورکړی، شاید دوی ته انعکاس نه وي ورکړی، ولې ډېرو خلکو یې دوی څخه الهام اخیستل شوی. نو بناً دا باید وساتل شي، د دوی کارنامې باید وساتل شي، د دوی هغه ټکی ټکی، پل پل، قدم قدم، خبر خبر باید ولیکل شي او تر نور نسل پورې ورسول شي. په دغه وروستۍ ازادۍ باندې چې غږیږو دا د مجاهدینو طرفه ده، د طالبانو طرفه ده چې دغه حرکت ووایم یا په اوس وخت کې دغه دولت ووایم چې دا د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د طرفه پیل شو. راځئ دغه په هغه باندې هم د ازادۍ کې د دوی څومره غټ لاس و، په څومره مهمو وختو کې موږ تاسو ته ازادي راکړې، موږ تاسو ته خپلواکي راکړې، موږ تاسو څومره مهمو وختونو کې د غرب له اشغال څخه ساتلي یو. اول غالبا چې 1915 کال نه مخکې یا په دغو وختو کې څه ناڅه مخکې ملا محمد عمر مجاهد په قندهار کې د هغه کسان نور په تنګ راځي، د ولسونه په تنګ راځي چې هغه په لارو کې ولاړ وي، د خلکو میرمنې راکوزوي، د خلکو اموال راکوزوي، موټرې دروي، قیمتي توکي ورڅخه اخلي او بالاخره داسې یو خبیث صفته قومندانان لري چې هغه حتی په شخصیتونو تجاوز کوي او په ناموسونو تجاوز کوي. د دې څخه د افغانستان غیور ولس تنګ راځي او بالاخره ملا محمد عمر ته پناه وروړي چې نور نو دغه موږ نشو زغملی. هغه هم راپاڅېږي د هغو په څنګ پورې قوي، زړور او د قوي عقیدې او د قوي هوډ 50 تنه ملګري په حدوداً په 2 ورځو کې پیدا کېږي چې هغه د طالبانو په لیکو کې داخلېږي او بالاخره په ډېرو کمو امکاناتو ځي او په هغه لاره کې چې کوم غله دي، کوم رذیلان دي، کوم خبیثان دي چې د افغانانو په هر څه باندې تجاوز کوي، د مظلوم خلکو په هره برخه کې په هغو تجاوز کړی، په هغه برید کوي او بالاخره د هغو څخه وسلې ترلاسه کوي. دا 50 کسان د ولسوالۍ ته او بالاخره د ولسوالۍ خلک هم مرسته ورسره کوي، دغه مجاهدینو
اندازه یو څه ډېرېږي. په داسې حال کې چې په کابل او په نورو غټو ولایاتو کې د وینو سیلونه بهېږي، کوڅه په کوڅه جنګ دی چې څو تنظیمونه دي چې هغه په کابل کې ډېر سخت جنګونه که حتی دا چې په اصطلاح بېادبي د معافي د نجونو هېڅ عزت نه ورپرېږدي، د هغوی نه هغه مهم غړي د وجود پرې کوي، همدارنګه د مقابل تنظیم د دوی د مقابل سر غوڅوي او په داخل کې غوړي اچوي چې هغو ته د رقص مرده نوم ورکوي. دا حالت روان دی. په کندهار کې دغه د طالبانو تحریک یا د دغه حرکت ښه صورت نیولی دی او ورو ورو مخ پر مخ ځي، ځکه د الله جل جلاله نصرت دی ورسره. په داسې حال کې چې د کابل همسایه ولایتونو کې هم ډېر سخت حالت تېرېږي او هېڅ فرد ته انساني حقوق نه ورکول کېږي او انساني حقوق بشري حقوق هغه ترې سلب کېږي او حتی چې د اسلام رنګ ضعیفه کېږي. هغه کسان چې د اسلام دعوا به یې کوله د همغو طریقه د اسلام رنګ ضعیفه کېږي او د اسلام سرې کرښې ماتوي، په هغو کښېږدي د خپل قدرت دپاره. نو مجاهدینو په دغه وخت کې بیا راځي حتی د دې پورې چې بعضې کسان د یو ناست طبقې نه دې ته مجبوره کېږي چې د منزلونو څخه ځان واړتېږي، هغه مرګ په ځان قبول دی ولی بې عزتي او بېناموسي په ځان قبوله نه ده، حتی چې د کورنۍ غړي هم توافق ورسره لري. ځکه لله الحمد افغانستان یو اسلامي هېواد دی او ټول وګړي الحمدلله په قوي عقیده باندې سمبال دي. نو هغه نشي منلی، یو قوي مسلمان بېناموسي نشي منلی ولی مرګ منلی شي. ته دې حالت پورې خلک رسېدلي دي او ګڼ شمېر هم نورو هېوادونو ته مهاجر شوي دي. نو مجاهدین راځي په دغه وخت کې افغانستان د یو ډېر سخت اشغال څخه ژغوري، د عام وژنې څخه افغانستان وګړي ژغوري او د دوی حقوق بیرته ورکوي او دا دوام که خو بیا هم کفري نړۍ متاسفانه دغه حالت نشي زغملی او بیا د منځه وړي او راځو دوهم وار ته چې دوی ازادي په لویه کچه ترلاسه کړله چې ناټو ته یې ماته کې ورکړله. په دې وخت کې هم فساد، ظلم، بربریت، بېعدالتي اوج ته رسېږي، د اوج نقطې ته رسېږي چې د هغه کسان چې متاسفانه بویم علمي کسان هم وي او رتبې ته هم پکې رسېدلي وو په دې وخت کې، خو بیا یې هم ډېر یو غلطې غوښتنې لرلې په مقابل د یو څه کې د ځوانانو څخه، د پیغلو څخه او په مجموع کې د ټولې کتلې د افغانستان څخه او زور په زور باندې و. هغه چا چې زور لره، قدرت لره، د هغو احترام کېده او د مظلوم کس حقوق پایمال کېدل او هغو ته هېڅ توجه نه کېدله. نو الحمدلله دلته بیا د زه به وایم چې د خدای پاک لښکر طالبان، یعنې د خدای پاک لښکر بیا راځي او د دغو سخت حالت څخه افغانستان خلقو ته، د افغانستان وګړو ته نجات ورکوي. نو دا د ستایلو وړ خلک دي، د دو قدرداني پکار ده او د دو کلک حمایت او ملاتړ پکار دی چې په هیڅ صورت کې باید د دو ضعف موږ او تاسو قبول نه کړو. د افغانستان غیر مېړنی ولس، مسلمان ولس، د قوي عقیدې افراد د دو ضعف نه قبلوي، چاته اجازه نه ورکوي چې دغه نظام کې ورخې پیدا کا، ردې پیدا کا، درزونه پیدا کا، هیڅ چاته اجازه نه ورکوي او نه باید ورکړل شي. په سیاست کې پرمختګونه وشول، د نظام د ازادۍ په راتګ سره، په اقتصاد کې وشول، په کلتور کې مې یادونه وکړله لله الحمد چې کلتور کې موږ تاسو ډېر زیات پرمختګ کړی دی، یا فرهنګ کې موږ تاسو مخکې له ازادۍ څخه فرهنګ تقریبا غربي شوی و، په دولتي دستګاه کې غربي شوی فرهنګ او په ولایاتو په ښارونو کې غربي شوی و. هغه کوم موږ تاسو سنت چې ورته وایو، سنتي فرهنګ چې دی، یا موږ تاسو افغاني یا پښتون فرهنګ چې دی، کلتور چې دی، هغه کاملا د منځه تللی و او غربي فرهنګ پرې حاکم شوی و. لله الحمد د ازادۍ په راتګ بیرته اسلامي فرهنګ را ژوندی شوی دی، اسلامي کلتور را ژوندی شوی دی، اسلامي فکر را ژوندی شوی دی. ډېره زیاته مهمه ده چې موږ تاسو بیرته په ځوانانو کې اسلامي فکر رامنځته شوی دی. په دغه رقم پروګرام کې په هغو وخت کې چا ګډون کړله، په دغو کلتور کې نه و، په دغو فکر کې نه و، په دغه فرهنګ کې څوک نشوی راتلی، حتی چې چاته اجازه نه ورکول کېدله په دغه رقم ته ځایونو پروګرامونو کې. نو لله الحمد موږ تاسو اوس پرته له دې نورې اسلامي برنامو کې موږ تاسو ډېر په اخلاصانه ډول ګډون کوو او په خپل زړه ګډون کوو، په طبیعت ګډون کوو. نو دا هم د نظام یو ډېره غټه ګټه ده د ازادۍ چې موږ فکر ته رسول دی او زموږ په فکر باندې کار کړی دی.
او حتی دا چې موږ او تاسو ډېری ځوانان په د ولایاتو څخه لرې ساحو کې چې هغه د زده کړو نه بې برخې پاتې شوي وو، هغه مېړني ځوانان، هغه غیور ځوانان چې د اسلام ساتنه، د مسلمان ساتنه خپل حق بللی و، هغه د ډېرو حقوقو نه بې برخې پاتې شوي وو او په لرو ځایو کې پاتې شوي وو او د سختو حالات سره مخ شوي وو. الحمدلله د ازادۍ په راتګ هغه ځوانان، هغه بریتور ځوانان، هغه قوي ځوانان، هغه مسلمان ځوانان بیا راغلي دي او په خپل ځان د خپلې ټولنې په منځ کې خپل پرمختګ ته او د خپل هیواد پرمختګ ته، د خپل راتلونکي نسل پرمختګ ته بیا یو ځل پیل کړی دی. نو دا هم د ازادۍ یو ډېره غټه ښېګڼه او لاسته راوړنه ده د موږ او تاسو دپاره. زه په دې باندې اطمیناني یم چې دغه بریتورو ځوانانو ته چې ازادي د غرب او ناټو څخه ترلاسه کړه، د خاص کفر څخه یې دغه ازادي ترلاسه کړه، ډېری کسان په نړیواله کچه به دغو کسانو ته په تمه وي چې دا به راځي یوه ورځ به موږ او تاسو هم ازادۍ ته رسوي، موږ او تاسو به هم خپلواکۍ ته د دوی په مرسته باندې رسېږو. اوس عملا مثال موږ او تاسو وینو د نورې نړۍ څخه په ویډیویي شکل په ټولنیزو رسنیو کې خلک غوښتنې کوي افغانستان ته یې سترګې دي، د افغانستان واکمنان ته یې سترګې دي، د افغانستان ځوان نسل ته یې سترګې دي. نو زه اطمیناني یم او دغه د ازادۍ برکت دی. شاید مخکې به د چا دومره ورته تمه نه وه د افغانستان دولت ته خو د هېچا تمه نه وه، د دې تمه یې لرله چې خرابي به راوکړو، خو د دې تمه نه وه چې جوړ جاړی به وکړو. نو اوس الحمدلله دا تمه په غټه کچې موږ او تاسو دولت او دولتي دستګاه ته دا شته ده چې نورې نړۍ هیله ترې لري، توقع ترې لري او تمه ترې لري چې موږ ته به هم ازادي راکوي. نو دا هم د ازادۍ یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې دا ټولې نړۍ ته مشتمله راځي. نو موږ او تاسو ته اوس لازمه ده چې د دغو ازادۍ څخه په کلکه دفاع وکړو. دغه ځوانان چې موږ او تاسو دلته ناست، موږ او تاسو د ازادۍ څخه مخکې دومره حقوق نه لرل، دومره پرمختګ ځایونه موږ ته نه وو، دومره امکانات نه وو چې موږ او تاسو پرمختګ وکړو. دا رقم ته یو ځای کې دومره ځوانان د بېلابېلو ځایو څخه نه شوی راجمع کېدلی چې دی به په دغو رقم په خپل فکر باندې، په خپل اسلامي فکر او افغاني فکر باندې خبرې وکړو. دا ناممکنه وه. نو موږ او تاسو ته چې دغه امکان برابر شوی دی، موږ او تاسو د هغو څخه یا په قوت باندې حرکت کړی پرمختګ په لور، نو موږ او تاسو باندې فرض ده چې د دغه نظام دفاع وکړو، د دغه ازادۍ دفاع وکړو. د ازادي موږ او تاسو باید سرې کرښې ځان ته وګرځوو او هېچ چا ته اجازه ورنه کړو چې دوی ته په هېڅ ډول ضرر ورسوي. نو بیا هم زه د افغان ویاړ څېړنیز او کلتوري بنسټ څخه ډېره زیاته مننه کوم. د بنسټ ایښودونکو څخه یې، د پرمخ وړونکو څخه یې، د مشرانو څخه یې چې اوس دلته اداره پرې کوي. زه ډېره زیاته مننه کوم د تاسو نه. د تاسو کار د ستایلو وړ دی. تاسو ته باید ډېر ستاینه درکړل شي، تشویق درکړل شي. د تاسو ډېر غټ احترام پکار دی، ځکه موږ تاسو ډېر ځوانان لرو خو دا رقم ته امکانات نه دي برابر کړي نورو ځوانانو ته. نو تاسو دغه هڅې او د تاسو دغه کومکونه چې د ځوانانو لپاره کوي دا نه هېرېدونکي دي. دا به انشاءالله لیکي، دا به موږ او تاسو په ذهنونو کې ثبت وي او نورو ته به رسېږي. نو موږ بیا هم د تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو، بیا هم کوو او بیا هم کوو او تاسو ته د زیات توفیق غوښتونکي او هیله مند یو چې موږ هم په دغو کې هر ډول همکاري وس وشي. نه تنها د موږ د ټولو ځوانانو څخه دا هیله کوو چې په داسې ځایو کې همکاري وکړو او کومک وکړو. نو ډېره زیاته مننه کوم. الله مو عزتمند لره. د یو تلپاتې ازادۍ په هیله. له ښاغلي سید نعمان حیرت صاحب څخه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې خپلې خبرې مو دلته شریکې کړې. خوندورې خبرې وې، د لیکلو خبرې وې. د ازادۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې لمانځغونډې ته ښه راغلاست. یو ځل بیا هم په داسې حال کې د استقلال ورځې ته نږدې کېږو چې امارت 3 کاله کامیاب مزل وکړ، پوره حاکم دی او په مختلفو مجالونو کې د پام وړ بریاوې لري. د اسلامي نظام د قیام او بریا ورځې مو بیا هم مبارک. تاسو فکر وکړئ داسې یو قوم چې اسلام یې د فکر او عقیدې برخه وي، هغه ورځ چې د دوی پکې د چپې ادارې له شر نجات مومي او ځان یې اسلامي نظام نیسي، څومره به ورته د اهمیت وړ وي. د اسد 24مه همدومره ستره ورځ ده. د پروګرام په دې شیبو کې حمیدالله حمیدي صاحب ته بلنه ورکوو تر څو تر دریځه پورې راشي او خپلې خبرې دلته موږ او تاسو سره شریکې کړي. حمیدي صاحب. د پاک خدای جل جلاله پاک او سپېڅلې نامه د افغان ویاړ څېړنیز او کلتوري ټولنې د غونډې تالار ته راغلو ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو او په تالار کې ناستو کسانو د افغان ویاړ میډیا ټول لیدونکو ته او لیدونکو ته د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکي
تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې نن ورځ د افغان ویاړ څیړنیزو او کلتوري ټولنې د مشرتابه او رهبري شورا لخوا د ریاست 24مه نیټه د ازادۍ ورځې د مقالې لوستنې په خاطر غونډه رابللې وه. ملګرو خپلې مقالې وړاندې کړلې. د دوی څخه مننه کوو. خوشحاله دي هر کله دې راسئ، زموږ دروازې تاسو په مخ خلاصې دي. بیا په دې اساس ما هم یو لنډه لیکنه جوړه کړې ده، ترتیب کړې ده. خدای وکړي چې تاسو د خوښې وړ وګرځي. او د کتنې برخه کې جناب مفتي صاحب او دریم فدا صاحب نه ډېره مننه چې مقاله لیکنه یې وکتله او څه غلطۍ پکې وه، هغه یې راته سمې کړې. موږ د پاختو ججو په لورویانه او د افغان مومینو شازلمیو د سرښندنو له برکته 3 کاله وړاندې په همدې ورځ د خپلو هغو قربانیو ثمره ولیده چې د اسلامي نظام د راوستلو په خاطر یې خپل نازک وجودونه ټوټه ټوټه کړل. ښځې، کونډې، تنکي بچي، یتیمان او میندې برې شوې. ډېرې لوږې، تندې او سختۍ په ځانونو قبولې کړې، خو بیا یې هم له دې مقدسې مینې لاس سر نه شول او مینه یې لا څو برابره شوله. در یادوو چې په تېر 20 کلن خونړي تاریخ کې اشغالګرو په افغان مومین ولس ظلم، وحشت او بربریت ترڅنګ د دوی په فرهنګ، عقیده او فکر هم تیری کوو. حال دا چې دوی کاذبه دعوه کوله چې موږ د پرمختګ عالي خدمتونه او د دوی په اصطلاح مډرن نړۍ ته ټول سهولتونه برابروو. البته افغان مېړني او با احساسه ځوانانو په دوی پوه شو چې دوی تش په دې کاذبه دعوه نشي غولېدلی او نه هم دوی ته د ماډرن سهولتونو په نوم کوم څه ورکولی شي. هغه و چې افغان مېړني او با احساسه ځوانانو د دوی په وړاندې بې تفاوت او چوپ پاتې نه شول. ډېر ژر د دوی په وړاندې په ډېره کمه موده کې ځاني، مالي، فکري او کلمي مبارزه پیل کړله چې په نتیجه کې په سلګونه زره اشغالګر مړه او په زرګونه زره یې زخمیان او د ډېرو خو لا هېڅ هډونه هم پاتې نه شول. د فکري او اقتصادي استعمار په وړاندې ګورو چې ورځ تر بلې ګړندي ګامونه او نه ستړي کېدونکې هڅې روانې دي. د هېواد په ګوټ ګوټ کې د امن انګازې خپرېدي. د ولس ترمنځ د ورورۍ فضا جوړه ده. د هېواد له پامیره تر نیمروزه، له امو تر ارغستانه، له مرغابه تر سپین غر او ټول ولس د یو تن حیثیت خپل کړی دی. قومیت، عصبیت او شخصي عقیدې پالنې ختمې او ټول د الولا او البرا په سپېڅلې عقیده پوښل شوي. دا دی نن موږ د دې سپېڅلې او حقیقي ازادۍ خوند په خپل ورځني ژوند کې حس کوو. نه مو کوم څوک منبر او محراب شیدوي، نه مو څوک تنکي ځوانان لکه غوټۍ رژوي، نه مو په کورونو څوک دهشت خپروي، نه مو هم غربیان د وحشي سپیو په څېر داړي، او نه هم څوک زموږ عزتونو ته سپکه ګوري. اوس د هېواد له شنو درو، کلي او کور د یتیمانو ساندې نه راخیږي. هر څوک د سکون او ارامۍ احساس کوي. د کلي دنګ څنارونه د بارودو له لمبو په امن دي. د سیندونو غاړې د مرغیو په نغمو ښایسته دي. خورا درنښت ورور محمد الله حمیدي. په آخر کې د اسد 24مې ورځې مبارکي هغه شازلمیو ته وایو چې دوی خپل وجودونه قربان کړل او د موږ ګران هېواد ته یې همدغه خپلواکي راوستله چې نن ورځ موږ په ازادانه ډول باندې ژوند کوو. که وکتلی شي پخوا د راغلو اشغالګرو لخوا هېڅوک هم په خپلو کورونو کې دوی حصار شوي او بند شوي اجازه نه وه چې دوی خپل فکر، اسلامي فکر یا هغه څه چې د اسلام سره سمون وخوري هغه یې دوی وړاندې کړي او خپاره کړي. خو دوی چې د دوی قرباني وه، د دوی سرښندنې وې چې نن ورځ موږ د دې ازادۍ ورځې او دغه ازادۍ ورځ د خدای د موږ اخري تر همدغه صفات کې او د بلې ازادۍ ورځې بیا د ازادۍ ورځې راتګ څخه مقصد دغه ورځ پاتې شي. ډېره مننه کوم د تاسو د توجه څخه. خوشحاله او آباد اوسئ. له حمیدي صاحب څخه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، آباد اوسئ. د فلسطین د ماشوم فریاد: په ما تېر شول قیامتونه ته رانغلې، په ما تېر شول قیامتونه ته رانغلې، ورېدل په ما بمونه ته رانغلې. ما ویل ته به دردمن زما په درد شې، ما به ویل ته به دردمن زما په درد شې، کړې ټکور به مې زخمونه ته رانغلې. سپېره باد مې د خزان په ګلشن راغی، ریژې تل سمسور ګلونه ته رانغلې. ما ویل چې ما به پرېنږدې دښمن ته، ګور ته وړمه امیدونه ته رانغلې. شپې د غم دې چې په تېرېږي انتظار کې، رڼا نه شوې سباونه ته رانغلې. موږ د مینې او وفا په سپینه لار کې، موږ د مینې او وفا په سپینه لار کې د شیندلي خپل سرونه ته رانغلې. ښکته پورته سرې لمبې دې پکې سوځم،
ښکته پورته سرې لمبې دي پکې سپزم د لاشونو انبارونه دي تر رانغلې ګر چاپېره کړم نظر غمخور نشته ګر چاپېره نظر کړم غمخور نشته تا ته کړم اوازونه تر رانغلې په ژوندون کې مزه نشته د اسراره په ژوندون کې مزه نشته د اسراره هسې مه وه شعرونه تر رانغلې د پروګرام په دې شیبو کې بلنه ورکوو احسان الله سمون صاحب ته تر څو تر دریځه پورې راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام. په افغانستان کې د غرب د اوږدې جګړې مالي بیه موږ خو ژورنالیستان یو دغه لیکنه مو وچه او هغه ده خلاصه ژورنالیستي بڼه لري معلوماتي ده او ډیره هنري نه ده. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر العالمین وبعد. درود دی وي د مدینې په جانان او د کائناتو په سردار سلام او مینه دی وي ټولو ګډونوالو ته. چې ګواره وایي د ازادۍ په احترام څو شېبې چوپ پاتې شوم خوب یوړم. د امریکا او برېټانیا هوایي او پوځي قوتونو د 2000 لومړي زېږدیز کال د اکتوبر په لومړیو کې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د بون د توافقاتو تر سرلیک لاندې په اول ځل د افغانستان په جنوب لوري کندهار ولایت هوایي بریدونه پیل کړل چې وروسته یې نورو نړیوالو ائتلافیانو هم همکارۍ ته راودنګل او جګړه یې پراخه کړه. د درنو هوایي بمباریو له کراچۍ او مدیترانې سمندرونو څخه د ائتلافیانو د جنګي بیړیو راکټي بریدونو او په ځینو سیمو کې د ځمکني پراخ یرغل په نتیجه کې له څو میاشتو سختې مقابلې وروسته په افغانستان کې حاکم د طالبانو اسلامي امارت حکومت په بشپړه توګه نسکور شو. په افغانستان کې د غرب درانه لګښتونه او ستر مالي زیانونه د ډونالډ ټرمپ د یوې تازه وینا له مخې له افغانستان د امریکا د بې پلانه وتلو له کبله په دې هیواد کې له امریکایانو څخه د 85 میلیارډو ډالرو په لګښت په ارزښت وسلې او پوځي تجهیزات پاتې شوي دي. نغدي لګښتونه امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې او ملکي پروژو د تطبیق په نوم د شاوخوا 145 میلیارډ ډالرو لګولو ادعا لري په داسې حال کې چې دغه ټولې پیسې د داخلي او خارجي قراردادیانو ترمنځ د چور په ډول ویشل کېدلې. امریکا په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې په اوږدو کې زیاتې مالي منابع لګولې دي او د دې لګښتونو د دقیق ارقامو موندل ستونزمن چې ناممکن دي. بیا هم د بېلابېلو څېړنیزو مؤسسو او حکومتي رسمي راپورونو په اساس مو دلته یوه اندازه شمېرې راوړي دي. د جګړې لګښتونه په براون پوهنتون کې د جنګ د لګښتونو تر سرلیک لاندې څېړنیزه پروژه اټکل کوي چې امریکا په افغانستان کې شاوخوا 2.2 تریلیونه ډالر لګولي دي. په دې کې په مستقیمو پوځي لګښتونو سربیره نور اړوند لګښتونه هم شامل دي لکه د پوځي عملیاتو لګښتونه، د پخوانیو سرتیرو لپاره روغتیایي، فزیوتراپي او ټولنیزې مرستې، د جګړې د پورونو سودونه، د جګړې د پای ته رسولو لګښتونه. په افغانستان کې د امریکا د 10 لویو پوځي اډو او ورباندې شویو پراخو لګښتونو شمیرې. لومړی د بګرام پوځي اډه. دا اډه په پروان ولایت کې جوړه شوې وه چې په جوړولو یې په لومړیو کې 100 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی و. د ترلاسه شویو معلوماتو او منابعو په اساس ویلی شو چې امریکا د بګرام په اډه کې د 20 کلونو په اوږدو کې 5.8 میلیارده ډالر هلته ټول لګښت کړی دی. دا لګښت په سرپناه، مخابروي او اړیکو سیستم، خوندیتوب، امنیت، سرتیرو، انتقالاتو او هوایي کرښو باندې شوی دی. له دې اډې څخه د 2021 کال د جولای په وروستیو کې امریکایي سرتیري ووتل او دا اډه یې وتړله. د کندهار هوایي اډه. دا د کندهار ولایت په مرکز کې جوړه شوې لویه نظامي اډه وه چې امریکا او برېټانیا په ګډه ورباندې په لومړیو کې 90 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړی و. د په لاس کې شته معلوماتو په اساس په دې لویه اډه د 12 کلونو په اوږدو کې 18 میلیارد امریکایي ډالر لګېدلي دي. دا لګښت
په سرتیرو اړیکو سیستم انتقالاتو او نورو مهمو فعالیتونو شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2020 کال په وروستیو کې له دې اډې څخه ووتل او هلته یې صرف د ملکي هوایي ډګر یوه کرښه پرېښودله. د ښرنې عملیاتي اډه دا د پکتیکا ولایت په مرکز ښرنه کې په 2004 کال کې تاسیس شوه. د دې اډې په جوړولو امریکا 4 میلیون امریکایي ډالر لګولي وو. د موجودو معلوماتو په اساس په دې لویه اډه د 10 کلونو په اوږدو کې د امریکایانو 1.5 میلیارده ډالر لګښت شوی دی. دا لګښت د انرژۍ په تولید، د سرتیرو اړیکو سیستم انتقالاتو امنیت او نورو مهمو فعالیتونو شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2014 کال په لومړیو کې له دې اډې څخه وتلي دي او هلته یې هغه اډه وتړله. د ګردیز اډه همداسې مشهوره ځمکنۍ اډه وه چې په 2020 کال کې وتړل شوه او 1 میلیارد امریکایي ډالر لګښت ورباندې شوی و. د مزار شریف پوځي اډه د 2000 کلونو په اوایلو کې مزار شریف ته نږدې تاسیس شوه او د لاس کې شته معلوماتو په اساس هلته هم تر 1 میلیارد ډالر زیات لګښت شوی و. 2021 کې امریکایي سرتیر له هغه ځایه ووتل. د پوځي چارو لګښتونه د امریکا د پوځ د معلوماتو په اساس د امریکا له پراخه کچه نغدو پیسو څخه شاوخوا 800 میلیارده ډالر په سیده ډول په پوځي چارو او جګړې باندې لګېدلي دي. په دې کې د پوځي عملیاتو او جګړې پر مخ بیول، د عسکرو تنخواوې او لوجستیکي ملاتړ، د تجهیزاتو او وسایلو لګښتونه، د ورلغاړي ائتلافیانو ملاتړ، د جګړې ټکنالوژي او استخباراتي لګښتونه او نور. دلته د جګړې په اوږدو کې د تخریب شویو وسایطو، تجهیزاتو او ماشینرۍ ارقام ذکر کوو. لومړی الوتکې او چورلکې. د امریکا پوځ او متحدینو له زرګونو الوتکو او چورلکو څخه د افغانستان په عملیاتو کې ګټه اخیستې چې د هغو له جملې ځینې په جګړو کې تخریب یا له منځه تللي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې په افغانستان کې د نړیوالو قوتونو شاوخوا 170 الوتکې او چورلکې تخریب شوي، ورکې شوي، غورځېدلي یا پاتې شوي دي. دویم وسایط. امریکایي پوځ او ائتلافیانو افغانستان ته ډېر شمېر مختلف وسایط راوړي وو چې په دې کې زیات شمېر زغروال او غیر زغروال د انتقال موټرونه هم شامل وو. د 2021 کال د اګست میاشتې راپورونو په ګوته کړه چې په افغانستان کې له امریکا او ائتلافیانو څخه له 2000 ډېر زغروال وسایط هاموی انټرنیشنل موټرونه تخریب، ورک او یا پاتې شوي دي. دریم تجهیزات او ماشینري. په تجهیزاتو کې ځینې وسیلې، اسلحې، ارتباطي او مخابروي وسایل، د شپې لید وسایل، پرمختللي نظامي وسایل او کمیافته ټکنالوژیکي وسایل او تجهیزات شامل وو. وروستي څېړنیز راپورونه او موندنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې له 80,000 څخه ډېر د وسلو او تجهیزاتو مختلف ډولونه تخریب شوي، له منځه تللي، ورک شوي یا پاتې شوي دي. د جګړې پای او راتلونکي لګښتونه. د جګړې له پای ته رسېدو راهیسې امریکا لا هم د پخوانیو ګوډ او ماتو سرتیرو لپاره د روغتیایي، فزیوتراپي، اروايي مشورو، ټولنیزو مرستو برابرولو باندې لګښتونه اټکل کوي او دې ته بودیجه ځانګړې کوي چې په راتلونکو کلونو کې اندازه زیاتېدلی شي. په ماخذونو کې د دغې معلوماتي مقالې ماخذونو نه ګټه اخیستل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویب پاڼه ده، د سیګار ځینې خپاره شوي راپورونه دي. همدارنګه د افغانستان د جګړې په تړاو څېړنیزې پروژې او راپورونه دي چې ځینو امریکایي پوهنتونونو او نورو غربي پوهنتونونو خپاره کړي او بیا نورو خلکو یا ترجمه کړي یا خپاره شوي دي، خو ما یې خلاص راخیستی او بشپړې مقالې مې نه دي ورپسې مطالعه کړي. همدارنګه د بي بي سي، وایس اف امریکا، رایټرز، فرانسې خبري اژانس، الجزیره او سی ان ان په ویب سایټونو باندې هم دغسې ارقام پراته وو چې ما راخیستي. پښتو ویکیپیډیا خو زیاتې موږ تاسې مهم ادرس. مننه. ډېره مننه له سمون صاحب څخه. مینه او مننه چې تر دې دمه مو وزغملو. د وروستي ویناوال په توګه حنظله راغاړو تر دریځه پورې. حامدا ومسلم وبعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
إنا فتحنا لك فتحا مبینا. صدق الله مولانا العظیم. آزادی تر پادشاهی الله تیری کا، آزادی تر پادشاهی الله تیری کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. په ټوله کې له ګران هېواد افغانستان څخه د اشغال له ټول شوي ګلم د درېیمې کلیزې مبارکي د رزم په زانګو کې د ولا او برا په عقیده روزل شوي مجاهد ولس ته وړاندې کوم. له ګران هېواد څخه د امریکایي اشغال د ازادۍ په پار د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې جوړې شوې لمانځغونډې ته راغلو قدرمنو میلمنو، مشرانو، په دین او هېواد مینو ځوانانو، د علم، ادب او قلم خاوندانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې د صحت او عافیت په جامو به سنبال یاست، په شرعي او دیني چارو کې مو له الله جل جلاله څخه بریمن غواړم. افغان ویاړ څېړنیزه او کلتوري ټولنه تل خپلو هېوادوالو ته د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې بې ساري هڅې کړي او لا یې کوي. نن الحمدلله یوه داسې ورځ مانځي چې د تېر 20 کلن انقلاب هیلې پکې نغښتې دي. په همدې تړاو ما هم په خپل مات قلم شلېدلې پاڼه د ګران هېواد د ازادۍ په پار یو څو کرښې لیکلي، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. باروتلو خړې د ژوند خوښي او مسکا داسې خوړلې وه لکه په بې رحمه طوفان کې چې ګلونه رژي. د اشغالګرو وحشیانو ظلمونو او وحشتونو داسې په زړه داغلی و چې ان د پاڅېدلو توان یې هم نه درلود. د کونډو، برو او یتیمانو ساندو یې په زړه کې د غم څلې جوړ کړي وو. خپل ټینګ ایماني قوت او اسلامي احساس دې ته هڅولی و چې د کفري اشغال او وحشتونو پر وړاندې قیام او مبارزه پیل کړي. دی که څه هم په ښکاره یوازې و، خو په حقیقت کې د ابابیل لښکرې ورسره مل وې. د په یوه داسې خاوره کې قیام پیل کړی و چې د نړۍ د ډېرو لویو امپراتوریو ککرې پکې خاورې شوې وې. دا ځل د هغه غربي ښامار وار را رسېدلی و چې امریکا او ناټو یې بلله. دې وحشي زبرځواک چې په 2001 زېږدیز کال په ګران افغانستان خپلې پلیتې پښې ولګولې، په وطن یې د وحشت توره سیلۍ خپره کړه او ورځ تر بلې یې د مؤمن ولس په منځ کې د نفاق، بدبختۍ او فحشا زړي کرل. دوی پر ډېرې سپین سترګۍ د مؤمن ولس په سترګو خاورې شیندلې. په غرب کې روزل شوي مفکرین یې خپل سراکاران جوړ کړل او د دې سپېڅلې خاورې واګې یې په لاس کې ورکړل. عقیدتي او اسلام پاله وګړي د زندانونو په تورو تمبو کې واچول، ځینې شهیدان او ځینې نورې بیا د وطن پرېښودلو ته اړ کړل. دوی په ظلم، وحشت، بربریت، چاپو وهلو او ان دا چې د مؤمن ولس په کورونو، ودونو او په اسلامي تاسیساتو باندې ړندو بمباریو په کولو کې خپله بریا لټوله. سره له دومره وحشتونو بیا هم د دوی زړونه ساړه نه شول او په یو داسې مفکوره یې کار وکړ چې جړو یې د هېواد په ګوټ ګوټ کې خپل پلیت څادر وغوړاوه. او د خواشینۍ خبره یې لا دا وه چې د هېواد ډېری ناخبره ځوانان یې تر خپل فکري او فرهنګي استعمار لاندې راوستل او هغوی د مادیاتو لپاره خپل معنوي ارزښت د غریب فکر په خړوبولو کې له لاسه ورکړ. دې فکري استعمار له نظامي اشغال سره خورا توپیر درلود. د ځوان نسل ضمیر وژنه، احساس وژنه او اسلامي کلتور وژنه د دوی بنسټیز اهداف بلل کېدل. د وحشت په دې تور تاریخ کې له کفري اشغالګرو سره د ځوان طالب مبارزه ورځ تر بلې غښتلې کېده او پر مخ یې د ستومانۍ هېڅ څرک نه لګېده. که به ستړی شو نو له دې ستړیا به یې د لیونۍ مینې خوند اخیسته، که به ټپي شو نو د ټپونو له درد څخه به یې د خوږې مینې سکون حساوه، که به بندي شو نو د زندان په تورو زنځیرونو به یې د خپل محبوب یاد تازه کوه. بالاخره د پردیسۍ کلونه تیر شول، سپېڅلې مبارزې او کلک ایماني هوډ انقلاب رامنځته کړ. هېواد کې د ازادۍ یو نوی باب پرانیستل شو. د ظلم، وحشت، بربریت، شر او فساد ټغر یې ورټول کړ. په وطن د ازادۍ لمر وزرې وغوړولې. د هېواد په سردرو کې د امن ترانې وغږېدې. د پامیر په حز کې غاړې د سپین بیرغ مسکا خوره شوه او دا د نن الحمدلله نن موږ د همدې ازادۍ خوښي او شکرانه ادا کوو. له ملتیا څخه مو نړۍ مننه. زاد مولا پردیو کړی کنه مکړی وطن، تبریک دی استقلال ختم جګړه 40 کلان، لغرونو او هواري ندی وکوه پښتنه په څومره